سلامونه انجینر صاحبانو ستړي مسله ده چې تاسو خاصوي تاسو به دا موضوع نه وي کتلي او نه به مې اورېدلي او نه به ورباندې پوهېږئ که چیرې ورباندې پوهېدئ نو دا ویډیو مو نه کتله نو د دې په خاطر چې نه ورباندې پوهېږئ نو ځکه مو دې ویډیو باندې کلیک کړی نو راځو نن په هایدرولوژیکل سایکل باندې خبرې ګورئ په دې کې زه تاسو ته هغه خبرې کومه چې تاسو څه په ذهن کې کوم مشکل ستاسو په داسې موضوعاتو کې زه پوهېږم چې تاسو یې لرئ نو هغه به انشاءالله دلته سټپ بای سټپ زه تاسو ته واضح کوم ما ډېر په خلاص الفاظو کې دلته په سلایډونو کې درته لیکلي وو همدغه درته وایم که لږ وضاحت ته ضرورت و وضاحت ورکوم او که چیرې وضاحت ته ضرورت نه و زه پوهېدلم نو تاسو ته مخکې زه نور وایم درته نو راځو کوشش کوو ویډیوګانې لنډې جوړې کړو راځو په هایدرولوژیکل سایکل باندې خبرې کوو تعریف یې څنګه ده او څه خبرې دي انجینري له اړخه ټول پرې غږېږو introduction to hydrological cycle یو معرفت موږ ورته کوو ځان ورباندې پوهیو ښه صحیح تاسو لږ متوجه سئ ورته ګورئ د هایدرولوژیکل سایکل یعنی واټر سایکل د اوبو دوران ته خپله ویل کېږي describe the continuous movement of water on above and below the earth surface یعنی د اوبو یو دایمي جریان ته ویل کېږي چې د ځمکې په سر او د ځمکې د سطحې نه لاندې بهیږي نور خو به ګورئ خلاص الفاظو کې تاسو ته ما ویلي زه تاسو ته واضح کوم بیا څه وایي it shows how water change forms دا وایي واضح کوي دغه اوبه خپلو بڼو ته سره کوم تغییر ورکوي liquid vapor ice یعنی مایع حالت کې د غاز په حالت کې او د جامد په حالت کې تاسو به فزیک کتلی وي and move between reservoirs like oceans rivers groundwater and atmosphere د سمندرونو نهرونو جهیلونو او کومې ګراوند واټر چې دي او په اټموسفیر کې چې اوبه سره کوم دوران کوي له دې څخه بحث کوي مکمل په ډیټیل سره هر څه مې واضح کړي درته مهموالی چې دې باندې موږ ځان پوه کړو دا موږ سره څه همکاري کوي مهم پوینټ همدا ده پکې چې موږ دا دې نه بحث کوو دا موږ سره مرسته کوي helps engineers predict water availability plan reservoir and manage flood دا موږ سره د پیشنهاد په برخه کې چې موږ یو پیشنهاد وکړو یو پیشګویي ورکړو چې پر روانو کلونو کې یعنی په تېرو کلونو کې د بارانونو اندازه او د اوبو اندازه د مځکې په سر باندې او ځمکې لاندې واټر ټیبل ښکته کېدو پورته کېدو باندې زه بحث درته وکړم دې باندې یو پرډکشن مو کولی سو د اوبو موجودیت د اوبو لپاره پلان نیول د نهرونو لپاره د سمندرونو په افغانستان کې نشته چې کوم یو ډیمونه جوړیږي ډیمونو لپاره یو منظم پراپر پلان جوړول دي د فلډونو د خړلونو کې چې کوم یو چک ډیمونه جوړول په اصطلاح باندې نو د هغوی لپاره یو پراپر پلان جوړول کې موږ سره مرسته کوي بل چې دا اولنی موضوع دی واټر سایکل هغه پریسیپیټیشن ده پریسیپیټیشن خپله له پاسه راغورځېدو یعنی باران که هغه د هر شکل باندې وي تاسو ته یې وایم ګوره واټر ریلیزډ فرام د اټماسفیر in the form of rain, snow, sleet or hills وای اوبو دا اوبه چې د اټماسفیر نه راولیږي په مختلفو بڼو باندې که هغه واوره وي که هغه پرخه وي که هغه باران وي که ګلۍ وي او که نور کوم یو بڼې چې تاسو په روزمره ژوند کې ګورئ نو د دې په شکل باندې اوبو راغورځېدل ته خپله پریسیپیټیشن ویل کېږي مین سورس اف فرش واټر آن ارث د باران چې کوم یو دا یو مهم سورس ده له سورسونو نه یعنی منبعو نه د صافو اوبو د انجینرانو څه سره کار ده ورسره انجینرانو پورې مربوط څه کارونه دي ګوره انجینیرینګ ریلیونس کوم خبرې دي ډیټرماین کیچمنټ اینډ فلو ریزروایر فیلینګ اینډ irrigation planning دا کیچمنټ ایریا باندې انفلو موږ معلوموو ریزروایر فیلینګ د کوم یو جهیلونه یا ډیمونه چې موږ جوړ کړي وي د هغو ډک کېدو کې موږ سره مرسته کوي او د ایریګیشن لپاره موږ د پلانینګ کې موږ سره ډېره مرسته کوي یعنې هغه کې موږ ترې استفاده کوو په دې کې بیا سب ټاپکس دي سب ټایپس چې کوم یو دي
دې نه موږ بحث کوو لکه رینفال اینډ ډینسټي سولر ډیوریشن سو اینډ ډسټریبیوشن افیکټ رن آف اینډ ګراوند واټر ریچارج. ګورئ دا زه تاسو ته ځکه وایم تاسو به کوشش وکړئ په انګلیسي باندې ځان پوه کوئ. په انجینري کې اساسي شی هم دا ده چې تاسو په انګلیسي باندې پوه اوسئ. که چیرې تاسو غواړئ نور هم په ساده پوه سئ نو هغلته داسې ده چې ویډیوګان ډېر لینتي کېږي. د هغه په خاطر باندې زه په خلاص الفاظو کې تاسو ته ما دلته لیکل کړي دي او زه تاسو ته وایم وضاحت چې کوم ضرورت وي هغه زه درکوم. یعنې اوبو په اندازه باندې د رینفال د باران په اندازه باندې په هغه کوم یو دوران چې کوم دوران کې چې باران وریږي یعنې څومره وخت لپاره باران وریږي. ډسټریبیوشن افیکټس کوم یو دي رینفال اینډ ګراوند واټر ریچارج ده د مځکې په سر باندې د اوبو حرکت ده او د ګراوند واټر ریچارج د ځمکې لاندې اوبه چې کوم دي هغې غني کول دي. بل چې دا باران تر سره سي باران له وجې نه انفلټریشن رامنځته کېږي. انفلټریشن معنا ده د اوبو جذبېدل په ځمکه کې. پروسیس ویر واټر سیپس انټو د سویل فرام د سرفیس په هغه پروسه باندې غږیږي دا انفلټریشن چې کومه پروسه ده چې د ځمکې داخل له سطحې نه داخل د اوبو ښکته کېدل ته هغه پروسه د انفلټریشن په نامه بیانېږي. ډیټرماین ګراوند واټر ریچارج مهم برخې چې دا د ګراوند واټر ریچارج کې انفلټریشن ډېره مرسته کوي. ګورئ ګراوند واټر ریچارج تاسو ته انشاءالله بیا په ډیټیل ویډیوګانو باندې دا موضوعات ټول راځي تاسو بیا پوهیږئ. افیکټس بای سویل ټایپ ویجیټیشن کور اینډ رینفال انټنسټي وایي د تاثیر چې ده د انفلټریشن باندې کوم شیان چې تاثیر کوي د خاورې د سویل ټایپ ده یعنې خاورې نوعیت ته ګورئ بعضې خاوره اوبه لکه ریګ په اسانۍ جذبولی سي. که مټ خاورې وي ذرات یې څومره چې ذرات فاین وي هغومره اوبه په سختۍ جذبېږي. ویجیټیشن کور رینفال انټنسټي د کومه ساحه باندې چې شنه وي په وښو پوښلې وي هغلته رینفال اندازه ده. بیا ګورئ په هر یو اړخ نه چې موږ بحث کوو لکه پریسیپیټیشن او انفلټریشن شو نو دا د انجینرۍ له اړخه موږ غږیږو. په اخر کې به د انجینرۍ یو پوینټ زه تاسو ته پکې وایم ټولو شیانو کې زه تاسو ته وایم انجینرینګ ریلیونس څه دي پکې ډیزاینینګ ویلز ریچارج سټرکچر د کویانو ډیزاینول دي تر څو کوم یو مځکه چې کومو شیانو نه ریچارج کېږي هغو کویانو ډیزاینول دي چې په کوم قسم باندې کویان موږ ډیزاین کړو تر څو ځمکه موږ ریچارج کړو. اینډ سټروم واټر سیسټم کوم چې توپاني اوبه دي یعنې زیاتې اوبه دي په پریمانه شکل باندې دغو سیسټم برابرول دي. بل رن آف سرفیس فلو رن آف هم د مځکې په سر باندې تګ ته ویل کېږي او سرفیس فلو باندې خو تاسو پوهیږئ سرفیس یعنې مځکې په سر باندې د اوبو حرکت. ګورئ پورشن آف پریسیپیټیشن دیټ فلو اوور د لینډ سرفیس ټو ریورز وایي دا هغه برخه ده د واټر سایکل چې باران کله ترسره کېږي د اوبو حرکت کوي د ځمکې په سر باندې نهرونو سره یوځای کېږي لیکس جهیلونو سره او ریزروایز سره یوځای کېږي. دا هغه رن آف یا واټر فلو همدې ته ویل کېږي. بل چې دا ډیپینډز آن سویل سټرکچر سلوپ اینډ لینډ یوز لینډ یوز لینډ کور باندې هم درته وغږېږم یعنې هغه ساحه چې موږ ترې استفاده کولی شو خو بیا لینډ یوز لینډ کور باندې په ډیټیل باندې تاسو پوهیم. دا وایي تړلی ده د خاورې کوم یو ساختمان چې ده هغه پورې اړه لري او د ساحې سلوپ پورې اړه لري میلان پورې چې څومره میلان زیات وي هغومره د اوبو حرکت په هغه ساحه باندې تیز وي یا څومره ساحه تر پوښښ لاندې ده یعنې په اصطلاح باندې کورونه دي ورکې او څومره ساحه کې اوبو په اسانۍ تللی شي څومره ساحه کې اوبو هلته یو څه ناڅه انفلټریټ کېږي. بل د انجینرۍ اړخ چې پکې ده انجینرینګ ریلیونس فلډ پریډکشن ده د سیلابونو راوتو یو پیشګویي ورکول دي ریشنل میتود باندې یا ډرینیج ډیزاین میتود باندې. دا دوه میتودونه دي تاسو به ریشنل میتود باندې زه پوهېږم اسانه ده سخت نه ده. بل کوم یو فلو چې رامنځته کېږي د ځمکې په سر باندې سرفیس څو اقسام لري یو ته شیټ فلو ویل کېږي بل چینل فلو ده اینډ
overland flow ده. sheet flow channel flow and overland flow ټول یو معنی لري چې په پراخه ډول باندې اوبه حرکت کوي، بیا په چینلونو کې ویالو کې حرکت کوي، منظم ساختمانونه وي، لښتي وي، یا د ځمکې په سر باندې په خلاص شکل باندې حرکت کوي. بل چې دا ایواپوریشن ده، ایواپوریشن خپله پریسیپیټیشن برعکس خبره ده. پریسیپیټیشن ځمکې ته د اوبو راتګ دی، ایواپوریشن د ځمکې نه د اوبو پورته تګ ته ویل کېږي. خو ایواپوټرانسپیریشن پکې شامل دغه باندې درته خبرې کومه. conversion of water from liquid to vapor at the surface. وای د اوبو اوښتل له یوې بڼې نه بلې بڼې ته، یعنې د لیکویډ بڼې نه ویپر بڼې ته، لیکویډ مایع حالت نه د غاز حالت ته د اوبو بدلېدو ته خپل ایواپوریشن ویل کېږي د ځمکې له سطح at the surface د ځمکې د سطحې. دا چې دا depends on temperature, wind, humidity and solar radiation. وای دا تړلې ده دغه کوم ایواپوریشن چې ترسره کېږي دا ټمپریچر پورې اړه لري، کوم یو یعنې هوا حالات یا کوم یو تودوخې درجې پورې اړه لري، باد پورې اړه لري، هیومیډیټي کوم یو لمدبل چې ده دې پورې اړه لري، اینډ سولر ریډیشن د لمر وړانګو پورې اړه لري. بل د انجنیري اړخ چې پکې ده انفلوئنس ریزروایرز لاسز، دغه کوم یو جهیلونه چې دي یا نهرونه دي یا ویالې دي، وایي په دې کې دا ترې متاثره کېږي. څنګه متاثره کېږي؟ کوم یو د ایواپوریشن چې ته صورت ونیسي لاسز رامنځته کېږي، نو اوبو اندازه هلته پکې کمیږي. اریګیشن افیشنسي دا په اریګیشن باندې تاثیر کوي. کوم یو اوبو لګونه چې موږ ترسره کوو هلته اوبو ته ایواپوریټ کېږي، یعنې دوامدار زر بیا اوبه موږ هغه فصل ته ورکوو که چیرې دغه حالت وي، ټمپریچر او وینډ هیومیډیټي او سولر ریډیشن وي. اینډ کلایمټ سټډیز کې موږ سره موږ ترنه استفاده کوو، موږ سره همکاري کوي. بل چې دا ټرانسپایریشن ده، ټرانسپایریشن خپله چې ویل کېږي هغه پروسه ده یا پروسیس بای وچ پینټس ریلیز یا بخنده د پلانټ ریلیز واټر ویپر تھرو دیر لیوز. وای دا هغه پروسې ته ویل کېږي په کومه پروسه کې چې د کوم یو نباتات چې دي د دوی له پاڼو نه اوبه په بخار شکل باندې ځي او جګېږي. ګورې تاسو به ونې کتلې وي کله چې مړاوي شي دغه مړاوي کېده خپله د اوبو کمښت ده، یعنې تودوخې درجه زیاته سوې ده، نو هلته هغه د پاڼو کوم یو خلاګانې چې دی نه اوبه ایواپوریټ کېږي، چې کله اوبه ایواپوریټ شي هغه خپله مړاوي کېږي، نو بیا ورته موږ اوبه ورکوو. تاسو به دا پروسه الریډي کتلې وي، تاسو به یې پوهیږئ. بل چې دا together with the evaporation form evapotranspiration یعنی ET. کله چې وای دا پروسې سره یو ځای سي ایواپوریشن او ټرانسپایریشن دا دواړه پروسې چې کله سره یو ځای سي دې ته ایواپوټرانسپیریشن ویل کېږي. معنی ترې دا ده چې د ځمکې د سطحې نه او د کوم یو نباتات چې د دوی له پاڼو نه د اوبو په بخار شکل باندې جګېدل دې ته خپله ایواپوټرانسپیریشن ویل کېږي. د انجنیري له اړخه موږ سره څه مرسته کوي چې پورې تړلي دي. used in agriculture water planning د زراعتو برخه کې د اوبو پراپر پلان جوړول کې موږ سره مرسته کوي کله چې موږ په دې په ځان پوه کړو. اریګیشن شیډیولینګ ده، د کوم یو کله چې موږ کرکیله کوو د هغوی لپاره منظم کوم یو تقسیمات موږ جوړوو، پلان چې موږ ورته جوړ کړو، بیا هغه نه وروسته موږ شیډیولینګ د دې هرې پروسې د هغه اریګیشن کوو. اینډ واټر شیډ سټډیز کې موږ سره مرسته کوي. د خپل ایواپوټرانسپیریشن باندې چې کله موږ ځان پوه کړو موږ سره په ایګریکلچر واټر پلانینګ کې او اریګیشن شیډیولینګ کې موږ سره مرسته کوي. اینډ واټر شیډ سټډیز کې موږ سره مرسته کوي. بل چې دا ایواپوټرانسپیریشن تاسو مې په دې پوه کړئ چې مې لیکلي هغه مې تاسو ته مخکې مو ویلې ور کمباینډ پروسیس او ایواپوریشن پلس ټرانسپیریشن. وایي یو کمباین پروسه ده، یعنی همزمان پروسه ده د ایواپوریشن او ټرانسپیریشن ترمنځ، خپله دې ته ایواپوټرانسپیریشن ویل کېږي. ریپرزینټ ټوټل واټر لاس فرام لینډ اینډ پلانټس. وایي دا موږ ته ښیي
مکمل کومې اوبه چې دي چې ظاهر شوي دي، یعنې د ځمکې له سطحې نه پورته سوي وي، د ځمکې له سطحې نه او له پاڼو نه، په دې باندې موږ پوهوي. crucial for estimating water requirement in agriculture and hydrological modeling. وای دا ډیر یو جدي یعنی خطري خبره ده، چې یعنی چې اساس خبره ده، یعنی اساس شی ده چې موږ د دې یو استیمیشن وکړو، یعنی د اګریکلچر لپاره، اګریکلچر یعنی زراعت د کرکیل لپاره چې څومره اوبو ته ضرورت لري. که چیرې موږ په دې باندې پوه واوسو نو بیا اسانه ده. او په هایدرولوژیکل موډلینګ کې دا مشکل رامنځته کوي او د لږ مشکلات را پیدا کوي، یعنې لږ هغه پروسه سختیږي. دا ایواپوټرانسپیریشن چې کله موږ پرې ځان پوه کړو نو موږ ته اسانه کیږي. بل چې دا ګراوند واټر فلو یا سب سرفیس فلو، یعنې ګراوند واټر د ځمکې له سطحې نه لاندې که 1 سانتي وي 2 سانتي وي د اوبو حرکت ته ګراوند واټر فلو ویل کیږي. یعنی سرفیس ګوره د ځمکې په سر باندې د اوبو حرکت، سب سرفیس د ځمکې د سطحې نه لاندې چې کومې اوبو حرکت کوي نو هغه ته سب سرفیس یعنی ګراوند واټر فلو ویل کیږي. دا څه کوي؟ water that moves through soil and rock layer underground. وای اوبو چې کله حرکت کوي د خاورې لاندې یا د تیږو لاندې، د ځمکې لاندې تال ته یا د ځمکې له سطحې نه لاندې اوبو حرکت کوي، دې ته خپله ګراوند واټر یا سب سرفیس فلو ویل کیږي. فیډ دا کار یې څه ده د دې سب سرفیس فلو؟ فیډ سپرینګز کومې چینې چې دي د دې موږ سره هم چینو کومې اوبه چې دې کې زیادت رامنځته کوي، یعنې دغه تغذیه کوي، یعنې اوبو په هغو کې زیاتوالي سبب ګرځي چې کله ګراوند واټر فلو یا سب سرفیس فلو رامنځته شي. ویلز کویانو کې مرسته کوي چې کویانو اوبو زیاتې شي. اینډ ریور ډیوریشن ډرایو پیریډ، یعنې هغه کوم یو نهر چې ده په وچ موسم کې، وچ دوران چې په ګرمیو په موسم کې ورباندې راځي، وچکالي په وخت کې هغه سره مرسته کوي، ریور سره یعنې یو نهر سره د وچکالۍ وخت کې. انجینري پورې کوم کارونه تړلي دي؟ اکویفر منیجمنټ ده، د ځمکې لاندې کومه طبقه چې ده اکویفر طبقه د دې په منیجمنټ کې ډېره مرسته کوي. که چیرې ګراوند واټر فلو او سب سرفیس فلو باندې موږ ځان پوه کړو. ویل ډیزاین کې موږ سره ډېره مرسته کوي د کویانو په کوم یو ډیزاین کې. اینډ ګراوند واټر سسټینیبیلیټي کې موږ سره مرسته کوي، د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي اکویفر طبقې کې د دې په دواموالي کې یعنې په پراپر استعمال کې موږ سره مرسته کوي. ټایپس چې کوم ورکې شامل دي کنفاینډ اینډ انکنفاینډ اکویفرز دي. په دا کومې سب سرفیس یعنې ګراوند واټر فلو کې چې دي کنفاینډ اینډ انکنفاینډ اکویفرز طبقې دي بیس فلو ټو ریورز، لاندې د اوبو حرکت ده. بل آخري پروسه چې ده هغه کنډنسیشن ده. د کنډنسیشن پروسې په ختمېدو سره باران رامنځته کیږي او د باران د کومه پروسه د ایواپوټرانسپیریشن ده، دغې پروسې د ختمېدو سره کنډنسیشن رامنځته کیږي. کنډنسیشن خپله چې ویل کیږي متراکموالي ته ویل کیږي. پروسیس معنا پروسیس ویر واټر ویپر کولز اینډ فورم کلاود اور ډیو. معنا ترې دا ده هغه پروسې ته ویل کیږي په کومه پروسه کې چې کوم غازات د ځمکې له مخ نه په ایواپوریشن یا ایواپوټرانسپیریشن شکل باندې جګ سوي وي، هغه که یخې وي او که تودې وي هغه یخه وي او د هغې کومه بڼه چې ده دا بدلیږي وریځو ته یا پرخې ته. پرخه به ستاسو سر کې شبنم چې وریږي دې ته ویل کیږي. یعنې دغه کوم یو ایواپوریشن چې ترسره سي یا ایواپوټرانسپیریشن، دغه اوبه دي هغه خپل شکل ته تغییر ورکوي. چې کله تغییر ورکولو سره به یا ترېنه وریځې جوړیږي او یا به ترېنه پرخه جوړیږي. وریځې به تاسو په اسمان کې ګوري خو پرخه نه ښکاري. هغه باراني موسم کې یا نثار کې چې کوم یو پرخه وي هغه خپله ډیو ده. کی سټیپ
before precipitation occurs هغه پروسې چې مخکې د باران د واقع کېدو نه رامنځته کیږي، یعنی باران د رامنځته کېدو نه مخکې چې کومه پروسه د هغې ته کنډنسیشن ویل کیږي. انجینري کې انجینرانو سره څه مرسته کوي؟ predict rainfall patterns and reservoirs flow د باران په یو پیشنهاد کې مرسته کوي، د هوا حالات چې کوم یو دي د دې پریډکشن کې ډېره مرسته کوي انجینرانو سره، او ریزروایرز ان فلو کې ډېره مرسته کوي، یعنی کوم یو نهرونه چې دي یا سمندر کوم یو سیندونه چې د هغو کې د اوبو حرکت کې ډېره مرسته کوي. او بل چې دا سټوریج ریزروایر واټر باډي باندې موږ پوهیږي دا خپله چې کومه پروسه د واټر سایکل ده. څه معنا؟ پلیس ویر واټر ټمپورري سټورډ هغه ساحه چې اوبه ورکې په موقت ډول باندې سټور کیږي، لکه سمندر اوشنسو، ریورسو، لیکسو، ګلیشیرزو یعنی هغه یخچالونه چې دي، او ګراوند واټرسو د ځمکې لاندې اوبه چې دي. او بل انجینري پورې مربوط چې کومې خبرې دي ډیزاین اف ډیمز ده، ډیمونو ډیزاین کې ډېره مرسته کوي. ریزروایرز دي، کوم یو سیندونه چې دي په هغه باندې موږ پوهیږي، یعنی هغه سیندونه چې کله حرکت کوي ځان سره تخریبات رامنځته کوي، په هغه باندې موږ پوهیږي چې موږ چېرته سټرکچر ورته جوړ کړو. اریګیشن سیسټم باندې موږ پوهیږي اینډ واټر سپلای پلانینګ باندې موږ پوهیږي. معنا واټر سپلای دی، اریګیشن معنا فصلونو ته د اوبو رسول، او واټر سپلای معنا د کورونو ته د اوبو رسول. بل چې دا بیلانس واټر بټوین سپلای اینډ ډیمانډ وایي د واټر سپلای او ډیمانډ په بیلانس باندې موږ پوهیږي. معنا ترېنه دا ده واټر سپلای چې کله موږ اوبو کورو ته رسوو په هغه باندې پوهېدو کې موږ سره مرسته کوي، او د خلکو ته څومره تقاضا ده، د خلکو غوښتنه د اوبو څومره ده، په هغه باندې موږ پوهې کوي، هغه ته خپل ډیمانډ ویل کېږي. بل هیومن امپیکټ آن هایدرولوژیکل سایکل د انسانانو تاثیرات په هایدرولوژیکل سایکل څه دي؟ لاندې تاثیرات چې کوم دي دا په هایدرولوژیکل سایکل باندې ډېر تاثیر راوړی ده. اول چې دا کوم کارونه دي؟ اکټیویټیز لایک ډیفورسټریشن ده، یعنی د ځنګلونو وهل دي. اربنایزیشن ده، د کرکلي ساحې په ښاري ساحو باندې بدلیده دي، یعنی د ځمکې مخ چې کوم یو دا د دې پوښل دي. ډیمز جوړول دي اینډ ګراوند واټر پمپینګ الرټ د سایکل، او ګراوند واټر کوم یو چې موږ راوباسو دا د اوبو په کوم یو سایکل چې دا هایدرولوژیکل سایکل یې باندې ډېر تاثیر کوي. د انسانانو له اړخه چې کوم تاثیر پرې رامنځته کېږي ډیفورسټریشن ده، اربنایزیشن ده، ډیمونه دي، ګراوند واټر پمپینګ ده. نو تاثیرات چینج ان رناف کې رامنځته کېږي، رناف کمیږي یا زیاتېږي، انفلټریشن باندې تاثیر کوي، یا اوبو جذبېدو باندې، ګراوند واټر لیول باندې تاثیر کوي، یا کمیدل یا زیاتېدل دي. اینډ فلډ ریسک دي، او د سیلابونو د راوتو خطرونه دي. انجینرانو سره تاسو ما مخکې ویلي هر یو بخش کې زه تاسو د انجینري چې موږ دا وایو د انجینري اړخ په کې ذکر کوو. انجینرانو سره څه مرسته کوي، یعنی څه ضرورت ته چې دا موږ وایو. نیډ فار سسټینیبل واټر منیجمنټ پریکټیسز، یعنی دوامداره پرمختګ لپاره چې موږ سسټینیبل واټر منیجمنټ ترسره کوو، یعنی دوامداره، یعنی تر ډېر اوږدې مودې لپاره چې موږ یو واټر سپلای پروژه، د اریګیشن پروژه موږ ډیزاینوو، د دې په منیجمنټ کې موږ سره مرسته کوي، عملاً په دې باندې موږ پوهیږي. دا کوم شکل چې دا کومې خبرې چې تر دې دمه موږ وکړلې ټولې همدا خبرې دي. تاسو به ګورئ پاس کنډنسیشن ده، پریسیپیټیشن یا رین دلته چې کوم رامنځته کېږي، خپله دغه پریسیپیټیشن یا رین یا سنو رامنځته کېږي، دا په واوره باندې بدل شو، نو دلته واوره وي، بیا دا میلټ کېږي، میلټ رناف رامنځته کېږي، د واورو له اثره کوم یو رناف چې ده. او سټوریج ان آیس، د یخ په شکل باندې د اوبو سټور کېده دي.
باران چې کله دی ناو باندې ګوره سوی ده ستاسو ګوره د ملن شکل کې ګوره رناف رامنځته سوی ده. دلته یو ډیم غوندې دا دې کې اوبه سټور شوي دي. دا ګوره د هغه شي په اساس باندې دا ډیم نه انفلټریټ کېږي، دا ګراوند واټر فلو ده. صحیح شو. دې په تاثیر اخر هم اوشنز سمندر ته د اوبه ځي. دا که چیرې د ګوره د نباتاتو له سطحې نه د اوبو حرکت ده یعنې اواپوریشن ده، هغې ته ایواپوټرانسپیریشن ویل کېږي. که د خاورې نه وي او که د سټوریج ځایونو نه وي نو دې ته ایواپوټرانسپیریشن ویل کېږي. رناف رامنځته کېږي، دې ځای نه هم ټرانسپیریشن صورت نیسي. نو په آخري قدم کې ګراوند واټر ډسچارج دی. دغه چې کومه ساحه ده دا ګوره ګراوند واټر فلو ده. د ګراوند واټر فلو معنا دا ده چې د اوبو روان دي. ګوره له دې ساحې نه اوبه راغلي دې سره ویې سوي دي، دې ځای نه سټوریج ان لیکس اینډ ریورز په نیرونو او په جهیلونو کې د اوبو سټور کېدلي. له هغې نه اوبو سیپیج بیا وروسته صورت نیسي، د انفلټریټ کېږي، نو ګراوند واټر ډسچارج کېږي، اوشن سره یو ځای کېږي، بحرونو سره. نو کله چې اوبه یو ځای شوي، که هغه له ټرانسپیریشن شکل باندې وي او که ایواپوریشن شکل باندې وي، اوبه چې کومې دي پورته کېږي، دا اوبریزې ترې جوړېږي، کنډینس کېږي. چې کله کنډینس ولې دا سټوریج ان د اټماسفیر، دا د واورو یا د ایواپوریشن ایواپوټرانسپیریشن په شکل باندې په هوا کې یعنې په اټماسفیر کې اوبه سټور وي. نو دا چې کله بیا شرایط ورته مساعد شي نو بیا باران صورت نیسي. دا خپله واټر سایکل ده. د ژوند ټول دوران همدغه شی ده، لکه د اوبو سره کوم دوران ده. نو دا بل یو شکل ده. دا مختلف شکلونه تاسو کتلی سئ. نو دوستان دا زموږ نننی ویډیو چې تاسو ته مې په خلاص الفاظو کې وویلې د واټر سایکل په اړه باندې، نو دوستانو سره شیر کړئ. نور مخونه انسان ښه وخت ولرئ. الله